السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن ورځې ویډیو مو د شخصي جنسي مشکلاتو معرفت او حل. ګورئ ګرانو دوستانو، د دې دپاره چې تاسو خپل جنسي مشکلاتو ته ښه د حل لار پیدا کړئ، د دې دپاره تاسو باید خپل جنسي مشکلات اول وپېژنئ. مخکې له دې نه چې به دا ویډیو ته ولاړه سم، غواړم دا درته ووایم چې جنسي مشکلات پر څلور ډوله دي. یو شخصي جنسي مشکلات دي، یو فردي جنسي مشکلات دي، یو طبي جنسي مشکلات دي او یو خاص جنسي مشکلات دي. تاسو باید دا وپېژنئ. د دا وروسته بیا تاسو کولی شئ خپل جنسي مشکلات په ښه توګه حل کړئ او یا یې هم تداوي کړئ. راځو مخ ته ځو. وایي د دې لپاره چې تاسو خپل شخصي جنسي مشکلات پیدا کړئ، باید زینه پر زینه مخ ته ولاړ شئ. نو اول موضوع دا ده چې باید خپل مشکل کشف کړئ چې څه مشکل چې شته. راځئ وایي چې خپل شخصي مشکلات څنګه کشف کولی شو. وایي موږ انسانان که وغواړو که ونه غواړو جنسي تاریخچه لرو. هر انسان ځان ته جنسي تاریخچه لري، جنسي غلط باورونه لري، جنسي ښه باورونه لري، چې دا ټوله شیان موږ ته کورنۍ او ټولنه راکوي. زما پلار و مور څه رقم رابطه سره درلودل؟ زما پلار و مور یو بل ته مینه ورکول که یا کوم څه چې ما لیدلي دي هغه ما زده کړي دي. زما د اکا ماینې، زما خپلوانو، زما په ټولنه کې زما همسایګانو څه رقم روابط یې پالل هغه ما زده کړي دي او زما په وجود کې ټیپ دي او زه د هغو څخه استفاده کوم. ګران دوستانو، دا ډېر یو عمیقه موضوع ده چې اړوند یې کیدای شي په ساعتو خبرې وسي چې د یوې ویډیو په خلاصه کولو کې موږ نسو خلاصه کولی. زه تاسو ته نن غواړم دا ووایم یو بد باور چې موږ په جنسي رابطه کې لرو هغه دا دی چې موږ وایو چې جنسي رابطه باید ډېره ښه وي. که ډېره ښه نه وي بالا زموږ طبیعت خرابېږي. د دغه ډېر ښهوالي د دایرې څخه باید موږ راووځو. اوس وایو څنګه راوتلی سو؟ څه شي د دې سبب کېدلی شي چې موږ راووځو؟ راځئ موږ باید علم پیدا کړو جنسي. هر څومره چې ستاسو جنسي علم ډېرېږي هغومره ستاسو جنسي رابطه سمیږي، ستاسو به ښه روابط لرئ او تاسو به راتلونکی نسل هم د دې لپاره آماده کړي چې ښه جنسي باورونه ولري. نو زموږ شخصي جنسي مشکلات څلور دانې دي. یو غلط یا منفي جنسي معلومات دی موږ چې په شخصي توګه یې اخلو، یا منفي جنسي تجربې دي په وړکتوب کې یا په نوي ځوانۍ کې، او دریم ژور خفګان او رواني ستونزې دي، او څلورم موږ وایو چې کافي او مناسب وخت نه درلودل و جنسي رابطې ته. دغه څلور شیان د دې سبب کېږي چې موږ په شخصي توګه په جنسي رابطه کې مشکلات ولرو. راځو هر یو جلا وایو چې دا یعنې څه. اول موږ وایو چې ښه تداوي د جنسي رابطې دا ده چې ښه معلومات ولرئ. راځئ موږ تاسو ته معلومات درکوو. وایي غلط یا منفي جنسي معلومات موږ د کومه کوو؟ د کورنۍ څخه یې اخلو. کورنۍ څه رقم برخورد سره کوي موږ یې اخلو، که غلط که صحیح اخلو. نو د دې لپاره چې تاسو ښه جنسي رابطه ولرئ اول باید د ځان سره کښېنئ چې ته جنسي رابطې ته یا جنسي اړوند څه معلومات لرې، څه شي زده کړي دي، څه چې نه دي زده کړي. دوهم راځو منفي تجربې د ماشومتوب او نوي ځوانۍ په وخت کې. موږ که وغواړو که ونه غواړو موږ د جنسي منفي یا مثبت تجربو شاهدان کیږو. امکان لري کوڅې ته ولاړولو د دوکاندار څخه مو مربا رانیوله زموږ بدن ته لاس راوړي او موږ ته بد احساس راکړي. کیدای شي دا په تروما بدل شي او زه ګرد عمر جنسي مشکلات ولرم. یو شی چې موږ د والدینو ته وایو د اولادونو په تربیه او روزلو کې خپل اولادونه وایي یوازې هېڅ ځای مه استوئ تر څو چې مکمل بالغ شوي نه خپل د اولادو مسؤلیت واخلي تر څو اولادونه مو د مشکلاتو سره مخ نه شي. راځو وایي منفي معلومات یا منفي خاطرې د دې سبب کېږي چې زموږ په جنسي روابطو باندې تاثیر واچوي، زموږ ته جنسي رابطه راته ګډه وډه کوي. راځو وایي مشکلات په څو حصو باید موږ وویشو. کله چې ته دا ته متوجه شولې چې زه یا غلط جنسي باورونه لرم چې د کورنۍ څخه مې زده کړي دي او یا هم زه منفي تجربه لرم د جنسي رابطې څخه، یو چا زه په کوچنیوالي ځورولی یم، د دې لپاره چې دا مشکل حل کړو موږ راولاړېږو دا مشکل په څو حصو ویشو او هرې حصې ته یې جلا جلا تداوي کوو. دا کار په ویډیو په توسط نه کېږي. که چیرې تاسو احساس کوئ چې غلط جنسي باورونه لرئ د کورنۍ څخه مو زده کړي دي او یا هم منفي جنسي تجربه لرئ، تاسو کوشش وکړئ عاجل به روانشناس ته مراجعه وکړئ تر څو روانشناس تاسو په درملنه کې ستاسو سره کومک وکړي.
که تاسو ښه جنسي رابطه غواړئ باید ښه جنسي معلومات ولرئ او بیا ښه جنسي درملنه مو وسي. راځو وای خپل بدن سره باید اول موږ تماس برقرار کړو. هغه انسانان چې جنسي مشکلات لري، هغه انسانان چې جنسي تروماز لري، دوی باید خپل د بدن سره تماس پیدا کړي. تاسو کوشش وکئ هندارې ته ودرېږئ، خپل په اتاق کې دروازه وتړئ، کالي وکاږئ، لږ خپل بدن ته وګورئ، خپل بدن مساج کړئ، خپل ځان په غېږ کې ونیسئ او یو ډول رابطه خپل د ځان سره ولرئ. دا د دې څخه زموږ هدف دا نه دی چې ځان خپل انزال کړي، دلته هدف دا دی چې خپل د بدن سره په خلاصه د ځان صفت موړئ. وای د جنسي رابطې او جنسي مسایلو څخه فرار مه کوئ. که چیرې تاسو تروما لرئ یا غلطه سوء استفاده درڅخه سوې ده یا تاسو په هر ډول یو جنسي مشکل لرئ، فرار مه ځینې کوئ. کوشش وکئ ورسره مخامخ سئ، ډاکټر ته ورسئ او تداوي وکئ. وای د جنسي رابطې څخه فرار د دې سبب کېږي چې ستاسو په وجود کې ډېر قوي جنسي مشکلات منځته راسي. راځو رواني ستونزې هم د دې سبب کېږي. په شخصي توګه زموږ په جنسي رابطې باندې تاثیر کوي، لکه ژور خفګان، لکه اضطراب، لکه نور رواني قوي ناجوړیانې. څنګه کولی شو د دغو څخه د دغه مشکلاتو څخه ځان خلاص کړو؟ ښه لار یې دا ده چې تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ. که چیرې د دوا ضرورت و دوا به درکړي، که چیرې د دوا ضرورت نه و تاسو تراپي به وکړي تر څو تاسو وکولی شئ. همیشه په یاد ولرئ که تاسو دغه مشکلات لرئ او تداوي یې نه کوئ، تاسو نشئ کولی ښایسته جنسي رابطه ولرئ. او بل د ښه وخت نشتون دی. موږ د دې لپاره چې ښه جنسي رابطه ولرو باید ښه منظم وخت ولرو او مزاحم ونه لرو. دغه مشکل اکثره پښتانه لري. موږ پښتانه د کورنۍ سره یو ځای اوسېږو. میړه په دې اخته چې ډوډۍ پیدا کړي، میړمن په دې اخته چې د کورنۍ خدمت وکړي. دواړه ستر علاق شپې کور ته سره راځي، جنسي رابطه نیسي. دوی جنسي رابطه په هغه وخت کې نیسي چې دوی فارغه وي، نه یو ټاکلی وخت نه لري، تکسموکات نه ورته لري، معلومات نه لري، بس لکه حیوانان یو پر بل سره راواچي او د جنسي رابطې څخه هېڅ خوند هم نشي اخیستلی. کوم خوند چې باید واخیستل سي نه اخلي. د دا ټولو د حل لار دا د ګرانو دوستانو چې تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ، کوشش وکړئ روانشناس ته تګ باب کړئ. روانشناس هم داسې تکتیکونه لري چې په فردي توګه ستا د ژوند مطابق، ستا د ژوند د مشکلاتو مطابق دغه درسره کوي، کومک درسره کوي او ستاسو مشکلات بې له دې چې تاسو حس کړئ حلولی سي. تاسو ته یو بې حسه تجربه درکوي. نو زما غوښتنه دا د ستاسو څخه چې خپل جنسي مسایل جدي ونیسئ او کوشش وکړئ حل لارې یې پیدا کړئ. مننه، دا ویډیو مو همدلته پای ته ورسېدل. دوهمه ویډیو مو د فردي جنسي مشکلات. مننه.